السلام علیکم دوستانو، د نن ورځو درس دی انګلیسي د الفبا د غږونو له مخې په دریو برخو ویشل شوي. اول غږ لرونکي توري واول لیټرز، دوهم بې غږه توري کانسوننټ لیټرز، دریم نیمه غږ لرونکي توري سیمي واول لیټرز. نن به موږ بحث وکړو یا ډسکس وکړو په غږ لرونکو تورو باندې چې غږ لرونکي توري په یوه کلمه کې یا په یوه جمله کې څه رول لري، څه ونډه لري. له هغو تورو څخه عبارت کوي چې د ادا کولو په وخت په خوله کې د هوا بندښت نه رامنځته کوي او په الفاظو کې د غږ پیدا کېدو باعث ګرځي. په کلمو کې د غږ لرونکو تورو لاندې ونډه لري. اول که چیرې په یوه کلمه کې غږ لرونکي توري شتون ونه لري نو نشي کېدلی هغه کلمه تلفظ شي، لکه سټوډنټ نشي کېدلی چې موږ یې تلفظ کړو، نه یې څه ویلی چې دا چې لیکلي. مګر که چیرې غږ لرونکي توري ور علاوه کړو نو بیا په اسانۍ سره تلفظ کېږي، لکه سټوډنټ. دلته چې غږ پیدا کوي یا د کلمه کې ونډه لري هغه یو، هغه زموږ ستاسو غږ لرونکی توری دی. غږ لرونکی توری عبارت لري یعنی له دې تورو څخه له A E I O U. دا چې څو دوستانو دا زموږ غږ لرونکي توري سو یعنی واول لیټرز. اپل، مڼه، ایګ، اګۍ، انټرنیشنل نړیوال، اورنج نارنج، امبریلا چترۍ. دوستانو دا چې په یوه کلمه کې غږ پیدا کوي هغه زموږ ستاسو واول لیټرز دي یعنی غږ لرونکي توري. دا چې په یوه کلمه کې هغه کلمه موږ ته غږ پیدا کوي، اواز پیدا کوي. نو دوستانو دا د نن ورځ درس په روان درسو کې به انشاءالله په هغه نورو دوو برخو باندې به موږ بحث وکړو چې هغه چیرې او څنګه استعمالیږي.